أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حال د یوسف علیہ السلام د قصې دریم حال دی. دو حاله د حضرت یوسف علیہ السلام بیان شو. دا حال ثالث شو. حضرت یوسف علیہ السلام په کوی کی پاتې شو. اورونه د یوسف علیہ السلام لاړل پلار ته خپل اظهار وکړو چې زمونږ نه زمونږ ورور شرمخان وخړو.
او کما حیله غیر شرعیه چې هغوی جوړه کړې وه هغه د یعقوب علیه السلام د تسلی سبب ونه ګرځېدلو او هغه دا خبره ښکاره کړه چې تاسې ته دا بد عمل ستاسې نفس ښایسته کړی فلهذا ما لره صبر پکار دی زه به صبر کوم په خپل رب باندې او د خپل رب نه به د صبر انتها غواړم انشاءالله ما ته به هغه اجر راکړي یوسف علیه السلام دې باندې څه شی واچو څه شی پکې ده بس کاغذ پکې ده که رومال وي که څه شی بس ټیک شو بس حضرت یوسف علیہ السلام د کوی په منس کې پروت او د حضرت جبرائیل علیہ السلام د هغې ور سره ټیم په ټیم باندې ملاقات کیږي راغله په دوی باندې یوه قافله دا قافله چې کله راغله نو دوی د دې کوی نه د خپل مقصد پوره کېدو دپاره ځکه د کوی نه د هر چا مقصد د اوبو راغستلو وي نو د کوی نه د اوبو راغستو دپاره یوسف علیه السلام چې په کوم کوی کې واقع شوی دی کوی ته هغوی یو کس ولیږلو چې ته دې ځای نه اوبه راوړه هغه چې لاړو نو هغې ولیدل یوسف علیه السلام ته الله پړکې واچوله چې په دې بوکه کې کېنه بس بوکه د الله رب العالمین په فضل او نصرت سره ما تاسې ته خبره کړې وه داسې د ځمکې نه را روانه شو چې تاویل په دې کې یو دړی اوبه دي او حال دا چې په دغه وخت کې د یوسف علیه السلام وزن هغه ډېر درونو ځکه یو قول د یوسف علیه السلام دا دی چې 18 کاله عمر کې دا کوی ته غورځېدلی یا 13 کاله کې نو د 18 کالو زلمی اسم برابر وي بیا دا نبی ابن نبی دی ولی ابن ولی دی نو بیا یوسف علیه السلام ته الله ډکی واچول چې لاړ شه او دی بوکی ته وخیجه دی بوکه کې کېنه یوسف علیه السلام را اوچت کو کله چې د راوچتونکي د اوبو نه چې اوبه یې راوړلې هغه ولیدلو چې هو داسې بشرم لا شته په دنیا باندې دا خو ډېر مزیدار ښکلی شخصیت دی وویل ده چې آیا زیری دی په دې باندې چې داسې غلام لاسته راغی ما دپاره خو لویه خوش قسمتي ده ځکه په هغه وخت کې د غلامانو د خرڅېدو بیا داسې غلام چې د سپوږمۍ په شانتې مخ پړقا کوله نو دی ویل چې اوهو ما دپاره خوشحالي ده نو دی کوشش دا کولو چې دا غلام پټ کی په خپل مال کې او چاته ښکاره نه کړي هسې نه چې بیا رانه څوک بې دعوه ونه کړي دا خو خدای پاک ما ته په وچه ځمکه باندې د لال غمی را نصیب کو نو زر کوشش دا کولو چې دا په خپل سامان کې د سامان یوه حصه وګرځي مانا پټې کړي یوسف علیه السلام هغه ورونه هغوی خو دې ته څارنه کوله چې یاره نن درېیمه ورځ ده چې څه به کېږي چې ویل قافله ولاړه ده هغوی فورا راغلل چې هلکه ته خو یوسف علیه السلام اوچت کو فورا ورته راغلل ورته دا خو زمونږ غلام دی خو دې زمونږ نافرماني کوله نو مونږ دې پټېدلو نو هغه ورته چې ستاسې غلام دی نو بوزیه وایي نه بس خرڅوی پیسې راکوه هغې ورته ویل چې دې قیمت څومره دی بس وایي زه چې څومره باندې ته خوشحالېږي بس زمونږ ډو په کار نه دی نو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده دا یې خرڅ کړو یوسف علیه السلام
په پیسو کوټه وسره یا پیسې کوټه په دې اعتبار سره چې دغه پیسې حرام وي او یا دا چې دا پیسې په عوض یوسف علیہ السلام کې څه پیسې وي کوټه پیسې وي او یا دا ځکه ورته الله پاک کوټه وي چې اصیل نه خرڅېږي او دوی اصیل پې واغوست نو اصیل خرڅېږي نه نو فلهذا دا د دې قیمت نه دی نو ځکه ورته کوټه ځکه د اصیل قیمت ډېر زیات دی نو هغه دوی نشي برابرولی دا ټول تراجم چې ما تاسو ته کوم وکړل نو دا امام خازن رحمت الله علیه جمل کړي دي بعض علماء وایي چې دا په 40 روپۍ باندې خرڅ کړو دا قول د جمل دی 40 روپۍ باندې دا خرڅ کړو دا ولې په دې لګي پیسو باندې خرڅول دغه وخت خو د غلام لوی قیمت او بیا د یوسف په شان دی غلام خو علماء وایي چې دوی لګي پیسې ور باندې ځکه کې خودلی چې دا خلق پشان نشي یو لکه پیسو باندې خو هر سړی اخلي د دې لپاره چې زمونږ د علاقې نه بس اوځي دا قافله د کوم ځای له بدي څه پته لګي سر به په کوم ځای لګي بس یوسف علیہ السلام په خرڅ کړ یوسف علیہ السلام قافله سره شو قافله روانه شو تلا قافله ورسیدله یوسف علیہ السلام دغه قافله چې پکې یوسف علیہ السلام د غلام په صفت سره روان دي مصر ته نوتله دوی الته یوسف علیہ السلام باندې فورا بیعه کې خدلا وې دوی سره یره راغله چې کوم دا سره اسنه د بل چا خاص سره نه یا مړه مونږ په غلامانو سکو لاش بس تیار بولی دا بازار دے او منگم بھی تو کری راغله لکه څه چللې وې نن د غلامانو بازار دے غلامان خرڅيږي دوی ول موږ سره غلام دي وې ډېر خلا بس چې څنګه یوسف علیہ السلام خلق لیدلو ارچا باندې پیران کې ناسل چو د دې بلا څه قیمت نو بازي راتلل او پټ تاسو تا څنګه خرڅوي تا خرڅوي دا به تا څنګه خرڅوي د دې قیمت به بچی نو دا یو بل نه به د دې لپاره ته پوښتنه کول د دې خرڅون کې د غلام چې غلام خرڅول اوس د دې ذهن د خبر را ورسېدله چې ما کسر اوسه خو ناشنا دی الګه خلق والله چې ټول سوچ کې واچول راشه غټه بولی ور باندې و غټ قیمت ور باندې کیده بس خلق ورترالو په سوی خرڅه داغه د خلینه اوتل جیره د دې قیمت داده چې دا به د ریخم سره تلم ریخم سره به تلم ولې ریخم سره به تلی مړ ریخم خو آسانه دي سوچ ورته دارغه چله ک والله چې ریخم سره خلق تلی راشه بل आवाज په وکا الک سپینو زرو سره تلم سپینو زرو کې کسان د شمیر پاتې شو چې هغه تم تیارو چې موږ یوسف علیہ السلام په سپینو زرو سره وتلو وای خو دی الله سے چلے چې خوان کوي خبره بل طرف تکو بس اعلان وکړو چې یوسف علیہ السلام قیمت سونا ده څومره چې یوسف علیہ السلام سره وتلل شو اقا سونا به یوسف علیہ السلام قیمتي دا اوس د بادشاہانو سودا شو مخکې د عامو تجارانو وا به د وزیرانو وا اوس د بادشاہانو شو ریان بادشاہ ریان دی ورته راغی چې ویل دل زلیخا ورته وی چې که غلام اخلي نو دا غلام واخله وی ډیره خله بس د ریان بادشاہ اولاد نو بس دای واغست چې وای غستو یوسف علیه السلام د سر سودا وشوا او یې سر واغستل سونه واغستا یا سپین زر واغستل یا ریخم واغستل بهر حال چې په دیو کې هر څه باندې سودا برابر شولا یوسف علیه السلام دیبانی سادی صاحب رحمت الله علیه وی یو بوډای خزر روانه وا بوډای خزر په سر باندې د مالو چشکاری په سر کړه چاته بوسو کوم غازی وی یرا بولی لګیدل دی یوسف علیہ السلام په سر باندې زمزم میدان ته
خلق ورته ویلې ځه هغه عامو تجارانو سودا نه ده، د باچاهانو سودا ده. وی ما ته هم پته ده چې زما په مالو چې یوسف علیه السلام نه کېږي، او که په ورځ د قیامت باندې د خریدارانو شمار کېږي نو کېدی شي زموږ پکې الله شمار کړي چې دا هم د یوسف د حسن خریداره وه. عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه وی زلیخا یوسف لیدلی و په خواب، زلیخا یوسف لیدلی و په خواب، ما په ویښه دی لیدلی په خواب نه دی. مولانا بجلیگر صاحب تقریر کی خبره کوله، الله دې غریق رحمت کی، هغه فرمایل چې دا عشاق عجیبه خلق دی. عبدالرحمن بابا په دې سره څه مقصد چې زلیخا یوسف لیدلی و په خواب او ما لیدلی دی په ویښه په خواب نه دی. هغه ول دینه مراد سردار کونین صلی الله علیه وسلم. عبدالرحمن بابا د وخت د زمانې لوی ولی کامل خان، حضرت یوسف علیہ السلام د مصر وزیر اعظم واغست. یا بعض علماوی چې دا عزیز مصر دا د ریان باچا وزیر خزانه او نوم د خپل قطفیر او یاد د خپل نوم اطفیرو. دا امام بیضاوی رحمت الله علیه وی په دغه ورځو کې د مصر بادشاہ ریان زوی د ولیدو، ریان ابن ولید دا د مصر بادشاہ لکه صدر ریان دی، وزیر اعظم قفطیر یا اطفیر، دا د زلیخا خاوند دی، اطفیر یا قطفیر. من وړاندې وویل که ستاسې خیال و چې یاره ریان باچا نه، د ریان باچا په باچاهۍ کې وزیر اعظم چې دا د صدر پسې دویم کس وي، دا سودا د یوسف علیه السلام ده وکړله. او علما فرمایي چې دا ریان باچا چې و دا د عمالقه قوم نه و. او امام خازن امام بیضاوی رحمت الله علیه وی چې د په یوسف علیه السلام باندې ایمان هم راوړو دی ریان باچا، او د یوسف علیه السلام په ژوند کې دا ریان باچا وفات شوی دی. دا د امام بیضاوی تحقیق او تفسیر دی. نو حال د یوسف علیه السلام ګوري ورته اوس وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلواه. وجاءت سيارة اور اغللا یو قافلا فأرسلوا واردهم پس دوی اولی گلو او براؤڑن کے ددی قافل انا فأرسلوا پس دوی اولی گلو واردهم او برا راؤڑن کے دی قافل لرا فأدلا دلوا فأدلا پس زولن دکڑا دی او براؤڑن کی انسان بو کخپلا دلوا پا اغا زولن دولو سرا یا فأدلا دلوا زولن دکڑلا دلوا بو کخپلا یعنی اغا علچ پا کم سباندی دو کوئین اللہ اندی او براؤ باسی. قالا کلا چی دی دا بوکرا ویستلانو دی دوران کی یوسف علیہ السلام تا اللہ پاکڑ کے واچولا چی اے یوسف کینا پتی بوکا کی. یوسف علیہ السلام چی کلا دو کوئی سر تراغی نو اغا اوبراؤڑن کی آوازو کو قال یا بشرا هذا غلام اویل دو چی اے زیر دادے خوشخبری دادا پدی حلق سرا وَأَسَرُّوهُ بِدُعَا ورطوی چپ شا آواز مکوا. یوسف علیہ السلام تو زر پٹ کو بس
واسروه بضاعه زر زر په خپل سامان کې معنا اسه تراتا وجوره سونه پام کو والله علیم بما يعملون او الله پاک جل جلاله پوی دې په هغه چې دوی کون کې دي او پوی دې الله رب العالمین د دوی په اعمالو باندې وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وشروه او خرج کړو دوی لرا بشروه کی دا ضمیر د فاعل دی یوسف علیہ الصلات والسلام ورونو تراجی دی ښا او خرج کړو ورونو د یوسف علیہ الصلات والسلام خپل ورور یوسف علیہ الصلات والسلام لرا بسمن بخس په پیسو کوټو سرا معدودا چې هغه پیسې د شمار وي چې بعضی علماء لیکلي هغه سلوي روپۍ وي یا حرام وي ځکه چې دا اصل یعنی خپل پیغمبر دا د دې قیمت نه دی یا دا پیسې وی کوټه ځکه چې دغه وخت کې دوی سره ردی پیسې وی او دغه پیسې کرنه وی نو ځکه ورته الله درا بخسن دراهم ویل بخسن دراهم وکانو اورنا دی یوسف علیہ الصلات والسلام فیہ پبارد یوسف علیہ الصلات والسلام کی فیہ کی ضمیر راجی دی یوسف علیہ الصلات والسلام تا او وشروه کی ضمیر چاہتا راجو انہوں دی یوسف علیہ الصلات والسلام درخوا وکانو وداورنا دی یوسف علیہ الصلات والسلام فیہ پبارد یوسف علیہ الصلات والسلام کی من الزاہدین بیمینی او بے رغبتا دا سم نگرن چی دا زمان دادی و دادا زوی توبہ یرا چی دا چا دا خارنا یو مرگرم بہر اوزی داغ پزربانی دردونا و غمونوی خدا سی ورونو تا اگورا چی یوسف علیہ السلام تی اس پا قافلہ کی دیو غلام پا صفت بانے روانی گی اس رکی مینا نوا اللہ فرمائی وکانو او داورون دی یوسف علیہ السلام فیہ پا بارد یوسف علیہ السلام کی من الزاہدین دا بے رغبت او بی من خلقنا اس من اور سرنوا دا سلورم حال شو دریم حال بیان شو سلورم حالو شروع شو وقال الذي اشتراه ما تاستا خبره کړی و وی کلا چې دا قافله مصر ته ننوتله او دوی یوسف علیہ السلام بیع ته وړاندې کړو مړه یوسف علیہ السلام یو خوا بل خوا لیدل چې یا الله زه خو پلار دومره په ناز و نیاز لوی کړی وم خو نن یا الله د یو څاروي په شکل باندې ولاړم نن زما په سر باندې سوداګانی کیږي یوسف علیہ السلام بکله او خاولی دل کله بل خو او تصور کې به د خپل پلار مینا او غیګ راغله ورونو دام را سره سوکړه دا ډیره ګرانه ده یوسف علیہ السلام ته څه دیو جنا امه تاسو ته پړمبې شپه باندې قول د عطار رحمت الله علیه ذکر کړو چې د یوسف علیہ السلام واقعا د غمجن انسان د زړه غمونه لري کوي او چې په زړه باندې ووري دا مو څه حال دی کنه په بازار کې ولاړ دی خلقو پلاسه خلک دا په سو خرڅه دا په سو خرڅه دې دا سي ګوري دا خرڅولو ما ته خو بچ پلار په غیږ کې زیرا کو مجال شته قبل مختبه لیدل لیکن زنن ولاړم په میله کې خرڅېږم یو خایب الخالیدل چې کله قیامت یو سلګي او کله بل څه قیامت لګي وقال الذي اشتراه اول اغه کس اشتراه چې وای خوستلو دلرا بس سودا وشو کلا چې یوسف علیہ السلام او اغستلو وزیر اعظم د مصر چې نامه قطفیر دا یا نامه اطفیر دا خزیتوی زلیخاتا او زلیخا ما چکم غلام واغستلو دا میدی دا پارا
چې پدی سرا موت نفع حاصل کو. خو ګره خبر وړاندې ورته شرط لګی. وقال الذي اشتراه اول اغا کس چا قطفیر یا اطفیر وزیر اعظم د مصر من مصر اغا کس چې هغه واغستلو اشتراه چې واغستلو من مصر وزیر اعظم د مصر چاته ویل لامرأته خزی خپل لرا خزی لسوی اکرمی مسوا اے بی بی عزت کوا د اسی دود دا چې کم زیبان دی اسی کی ډیر احترامی کوا زید ناستی ورته برابر وا پام کوا چې دی درنه ناراض نشي ولی زکا عسا ان ينفعنا شاید چنه پر آکڑی مونگتا ورسیگی مونگتا دا دینا نفع وی کچری مونگا دا خرسو نو لکا سنگا چی مونگا پا گران قیمت بانے واغستلو دا سی با مونگ دا دی گران قیمتو لگو نو دا نفع بور باندی والو که خرسوے تو پا گرانو پیسی بے خرسو یو دویم فیدہ دادا بالفرض که مونگا دا خرس نکو نو مونگ با دی دا زان دا پارا دا کار دا جون دا پارا اساتو کار برا سرکی نو دام یو نفع دا دریم خبر ورطوی او نتخذه ولدا او گورا خزی زما استازا من نشتا لرگانیم نشتا دی بزان دا پارا زوی باندی ونیسو دا با مزویشی گوری یو سوچ او فکر دا عزیز مصر دے او یو سوچ او فکر دا چا دے دا زریع خان دے. دا عزیز مصر سونا مزیدار سوچ دے یہ بیزان دا پارا زوی انیسو منگ با دینا دا زوی پا مینبانی پیدا خلو. اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ سرنگ اللہ وی چھ منگا دی دا قتل دا کوئی نا بچ کرولو اللہ ہوئی دا غسم ورطا پا کور دا عزیز مصر کی دا استوگن انتظام برابر کو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ او امدا سے اللہ ہوئی زیور کو منگا دلرا لَيُوسُفَ خامخا یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکا دا مصر کی اللہ ہوئی او زیم ورکڑیو پزمکا دا کنعان کی التم پو کوئی منس کے ساتھ لو صحیح سلامت اللہ وی من خپل یوسف تا زید عزت ورکڑو. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او دید پارا چی اخاید تمنگا من تأویل الاحادیث تعبیر د خوبونو دا مرته علم ورکو خوا د خوب په تعبیرونو باندې پویدلو. والله غالب علی امره او الله غالب دے په حکم خپل کی سرنگ چی اللہ رب العالمین فیصلہ کی ار فیصلہ باندې اللہ غالب دے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نپویگی او که پویگی نو اد گوری حال دی یوسف علیہ السلام لرا دا غوی دا اراده وا چې دا د وزیر اعظم کور دلال شي که دا غوی دا اراده وا چې زمونږ د سترګو پناه شي دای سوچ چیرته دی چې دا دی د بادشاہ په کور دا وزیر اعظم په کور کې مرد د وزیر اعظم په کور کې سره تشنو کرے می سمره خوشحالی به ورته الله کوي د وزیر اعظم په ور کې څوکیدار دی هم خوشاله دی ته پته لګي چې یوسف علیہ السلام بدا وزیر اعظم په کور کې الله فرمایي وکذالک مکننا لیوسف فی الارض دا ورته صفته الله وی ډېر خلق نه پويږي چې موږ څه کوو هغه کوو. ولما بلغ اشده ہر کله چې ورسید البلوغ خپلتا یوسف علیہ السلام او یادا چې ورسید الزمانه د نبوت تا. ولما بلغ اشده ہر کله چې ورسید دی زمانه د بلوغ تا آتیناه حکما وعلما ورکو مونږ دلرا علم او پوها
دا پنځم حال دی یوسف علیہ السلام د قصې شوخه زمانه د نبوت ته چې ورسېدلو. ابو عبیده وایي چې دا اشده دا جمع ده خو مفرد ورته نشته دی. او بعض علما وایي لکه امام کسائی رحمه الله او چې اشده دا جمع د شدن ده په وزن د قفلن. او بعض علما وایي چې اشده دا جمع د مفرد شد راځي لکه د نعمتون جمع چې انعمون راځي. بهرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زمانه د نبوت ته ورسېدلو. من ورته ورکو دلرا حکما پوها و علما او علم مونږ دل پیغمبري ورکړي. یو معنی دا چې زمانه د بلوغ تشي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجه دا زمانه د عقل د کامل دا د 25 نه بعد راځي. نو په دې ښکارنه کې یوسف علیہ السلام ته پیغمبري ملاو ده. دام قول د بعض مفسرینو دی. او کنا مطلق هم دغه زمانه د بلوغ نو چې یوسف علیہ السلام په زمانه د بلوغ ته رسیدلو نو دله مونږه حکم او علم ورکړو پویم ورکړو دی به یوې خبرم بے سوچ او بے فکر او بے علم نه کوله. نو کاغه نه مراد دواړه صحیح دي. ولما بلغ اشده هر کلا چې ورسیدلو دی زمانه د بلوغ پلتا آتیناه حکما و علما ورکړو مونږ د علم او پوها. وکذالک نجزی المحسنین او امدارن الله وی مونږ بدل ورکو نیکانو خلقتا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغا حال ذکر کوي اوس الله پاک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې امتحان چې راځي. ځکه علماء لیکلي چې وکاله یوسف علیہ السلام په جیل کې تیر کړي. سو کاله وکاله. او داغینه بعد بیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې واپس دلته کور ته راځي نو دا فوراً وزیر اعظم نه وزیر خزانه نه مقرریږي. دی باندې بیا مې وکال لګي یا کبل فرض فوراً دی وزیر اعظم جوړ وزیر خزانه جوړ شوی نیز د بعض مفسرینو باندې. نو بیا په دې کې یو مسله بل ده. یوسف علیہ السلام ټوله زمانه د عزیز مصر په کور کې 14 کاله برابر شوی ده. څومره 14 کاله. نو 14 کالو نه وکاله د جیل وباسه. سو کاله پاتې شو 6 کاله. نو 6 کاله یوسف علیہ السلام د دې امتحان نه وړاندې په کور د زلیخا کې تیر کړ. نو 19 کاله هغه عمر او 6 کاله دا سو شو 23 کاله عمر شو. سو کاله 23 کاله عمر. 23 کاله عمر نه بیا د ازي جیل ته ور سره نور یو ځکه سو شو 10 کاله کې نبوت ورته په جیل کې ملاو شو. پنځ د بعض اقوال د مفسرینو باندې. نو 10 کاله کې پنځ د بعض علماء باندې التورته پیغمبري ملاو شو په جیل کې. خو دغه زمانہ چې د زلیخا په کور کې درو دا خو د بلوغ زمانہ دا او دا خو د ځواني او د جوش او د بالکل داغا د انسان حواس بالکل کار نه کی دا کم وخت ہے. لیکن پیغمبرنا قبل النبوتم گناہ نه کیږي او بعد النبوتم نه کیږي. دا زمون د ټولو ایمان دی چې انبیاءو نه گناہ نه د پیغمبر د پیغمبري د ملاویدونه وړاندې نه شوی او د پیغمبري د ملاویدونه بعد هم نه کیږي د انبیاءو نه گناہ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خدا خو ولی ابن ولی دی پیغمبر زوی د پیغمبر دی نو سید پیغمبر دی وراره د پیغمبر دی. دا سم معمولی خبره خو نه ده. بس زلیخا سوچ غلط شو. عزیز مصر وزیر اعظم قطفیر یا اطفیر دیتل خپل سوکی باندې په خپل حکومت کارونو باندې بوخته. زلیخا په خپل شاهی معنی کې یو ځای برابر کو او پاغي کې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا شی اغل ته یو سا الته دننه کا الته دننه کا
خادم دے یوسف علیہ السلام دا امر پابند دے یو شی التا یوڑو بلی یوڑو بلی یوڑو بالکل یوسف علیہ السلام اگی محل تا ورسیدو کم چی زلیخا جوڑ کرو دا دید پارا دین دا پتہ مو لگی دا انبیاء کرام دا نبوت تا ملاویدون اوڑان دی مصلحہ دی خو علم غیب صفت تا چا دے دا اللہ دا زلیخی دا زرد ارادی پتہ ورطا نشتا دے چا ما زلیخا دا صد پارا پا دی کوٹو کی در نکی دا پتہ ورطا لگی نا یوسف علیہ السلام لارو چا لارو زلیخا فوراً دی ورپس روانا دا یو دروازہ بندی یا دا چی یو حالوی شاہی خالوی دا باز حالونو دیر دروازی وی دیر دننا شو یو دروازہ بند کڑا یوسف علیہ السلام ورطا گوری بڑا دروازہ بند کڑا یوسف علیہ السلام ورطا گوری بڑا بند کڑا یو دیر عجیب محلو زی برابر کڑے یوسف علیہ السلام تاوی دی خواراشا یوسف علیہ السلام پوشو چی دے ما تسوی فوراً یوسف علیہ السلام مدرد اور دا آواز کی دی خواراشا یوسف علیہ السلام مدرد استا خادمیم ما تاوی دا خدمتو علتا ما بانے سکیتا تا چی پا کم زبانی تشریف فرمائی دا زما حق نہ دے زستا پا کور کے ستا دا خدمت پا صفت بانے اسے گم زستا سے خادمیم دا غزے چکم تماوہ تغواری دا ستا دا خاون حق دے نا زمان حق نہ دے زمان قاضی سے مبارک بفرمائل وہی تقوی دا غدا بزرگی دا غدا سارے جماعت کے ناز دے مولانا سے بزرگ دے بزرگ خواہ خواہ ندی بسکی جماعت کی تا فلمو نا گوری جماعت کے خود فلم نا رازی جماعت تا خسے بغلط سڑے نا رازی جماعت تا خطول نیکا تاسو مجھے اگلے ٹول نیکانی کہ طالبان دے کہ عوام دی تاسو ٹول نیکانی دا زمان سے بزرگی خو نا دا بزرگی دا دا چی تا پا گناہ قادر شو گناہ تا ڈتا ورکے لکہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ورطوی قرار دا غلطا کینا زلیخا ورطوی راشا ورطوی نا زلیخا پویا شوا چیرا یوسف علیہ السلام زا پزورا مجبور کم یوسف علیہ السلام تی چکل دل لاس ورا چول یوسف علیہ السلام تی روان شو کرم دروازہ ورطا اللہ کو لاؤ کر گوری اس وراودته اللتی هو فی بیتها او طلب کرو ددنا حقی خزی زلیخا کم چی د یوسف علیہ السلام د کور مالک وان لا فرمائی وراودته اللتی او طلب کرو ددنا حقی خزی هو فی بیتها چی پا کور دد کی اسی دل دا یوسف علیہ السلام سمطالبہ یکڑ ددنا عن نفسی دا نفس دد وغلقت الابواب او بند اکڑنی دروازی ٹولی وقالت او اویل دغی خزی زلیخا یوسف علیہ السلام تا ہائی تلک چی تلوار کوا زراشا قال اول یوسف علیہ السلام معاذ اللہ اول یوسف علیہ السلام پناغوالم زپا اللہ سرا انہو ربی احسن مسوائی بے شک دی زما رب دے چی خیرہ کنے دے ماتا زیز اسی دلو دلتا زپنا غوارم پر رب باندی انہو ربی بیشگا دی زما رب مانا دا سید دیکھا رب مانا دا سرے دا سید دلتا زپنا غوارم پر رب باندی اگر رب اگر سید زما دا کور سردار چستا خواہن دے احسن مسوائی ما تے خزید وسی دورا کرے نو زلی داغ پا عزت بانی سنگا حملہ حکم اخو مالا زیرہ کرے دا عزت او یادا چه رب مانا دا حقیقی رب سرا زسرنگ دا دا رب نا فرمانی حکما چه کوئی کی ما تا امن راکو دا مرگنا کوئی کی ما دا سراکو امن راکو دا مرگنا او بید مصر پخار کی دا وزیر اعظم کور ترا وستلما نخائی گی چه دا رب نا فرمانی حکم نو رب مانا دا حقیقی رب سرا دے زکی وَلِئِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بیشکا شاندار ہے چخلاص نمومی
ظالمان خلق دا خو ظلم دی چې دا چا په عزت څوک تعارض کوي، دا خو ظلم دی او دا نه خایږي زما د شان سره چې زه دې څه وکم نافرمانی وکم په داسې حالاتو کې چې ما سره د خاوند دومره احسانات کوي او زه دې بیا داغه خلاف ورزي وکم. دې ځای پورې د یوسف علیه السلام د زلیخا هغه اراده بیان شو. اوس د دې نه بعد یوسف علیه السلام او نور واقعا چې دا لک تفسیر غواړي ولقد همت به وهم بها، دی وهم بها کې تحقیق دے تفسیر دے دا به ان شاء الله سباش پہ تکو ان شاء الله العزیز. اللهم صل وسلم علی النبی الامین، اللهم صل وسلم علی